السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په لاهور کې تاسو سره د یو نوې را روان شو په حواله سره خبرې ترې کول غواړم. قدرمنو دا شو په ارشد سینما په خور کې لګي چې د دې نوم دی د سپرلی ګلونه. دغه د پښتو د فلم انډستری تکړه تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي. د کې شاهد صاحب دی، په دې کې نسیم صاحب دی، د کې نور بشمیره هنرمندان دي. السلام علیکم څنګه له مینوالو طبیعت هم خدای ټیک ټاک سور کې امید لرم تاسو ټول بخي او خوشاله وي او آباد اوسئ. مونږ یو ځل بیا را روان یو په خور ته ارشد سینما ته. زموږ یو ډیره زبردست او خشته او مزیدار شو ده. دا به ان شاء الله 14 15 16 جمعه هفته اتوار هر ورځ دوه شوګانې. دا شو به ډېره ښه ګورئ ځکه چې د دې نامه ډېره ښایسته ده، د سپرلي ګلونه. نو ټول د سپرلي ګلونه به راغلي دلته کې او انشاءالله موږ به ستاسو انتظار کوو چې په ښه ګڼ تعداد کې تاسو دې کې شرکت وکړئ. یاد ساتئ د جمعې هفتې او د اتوار په ورځ 14 15 16 او د ورځې دوه شوګانې دي. او رښتیا هغه بل سړي راته ویلي که نه چې زما نوم پکې واله، نو د هغه نوم به هم دی پکې، هغه پروډوسر چې دی لیاقت علي خان یوسفزی. نو یاد ساتئ په ګڼ تعداد کې به راځئ. السلام علیکم. شاهد صاحب هم سره خبرې درکو. نسیم صاحب او نسیم د شو په حواله سره سوای. السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې ښه وئ. زمونږ شو د په دې را روان جمعه باندې یعنی 14 15 16 د جمعه هفته اتوار په دې ورځ باندې شو ده د سپرلي ګلونه. ډېره خوندوره شو ده چې د شو پروډوسر دی لیاقت علي خان یوسفزی او ډېر ښه پروګرامونه تاسو ته هغه مخکې مې شو کې چې څه دي په پوسټر کې چې څه خولي دي هغه ټوټل شته پکې دی کې داسې آګې پیچې څه نشته. مخکې زموږ څه پروګرام داسې دی چې پروګرام خلکو به دی چې خلکو تصویرونه شته پکې نشته، دی کې تصویرونه زیات خلک دي. زه امید لرم ټول به راځئ او ګورو به دا شو به ګوره ډېره زر کامیاب وکړو. خدای کړی خیر وي. کوم ګورو لیاقت صاحب د دې نه مخکې شوګانې کړي، په قطر کې کړي، په دوبۍ کې کړي، دلته هم اختر باندې هم دغه شو ده په قطر کې او دا دلته نه پروګرام د خیر سره شروع دی. دا به ګورو. اوس موجوده وخت موږ په شوټینګ باندې یو. د کم فلم تاسو وکړه د فلم نوم خو لګران دی، خو ډېر انټرسټینګ. بهرحال په اشنغر کې ملنګي او په پېښور کې بدماشي. کیا بات ہے. اوکې دا والسلام. ډېره مننه.